چې مور ټوخیږي د هغې د ټوخي دپاره پیسې چا سره نشته دی، چې مور بیماره ده د بیمارۍ پیسې چا سره نشته دی، که مور باندې د شپې سخته ده او تر سهاره پورې دا په سختۍ کې پرته ده، دا بچی نه وی چې ښځې ته په آرام کښېنه، ستا نه زما مور مخکې ده، تا نه زما مور مقدم ده، تا نه زما د مور عزت او وقار سیوا دی، تا سره په باد کې ګورم مور ټوله شپه په ژړا باندې تېره کړي، مور ټوله شپه سخته تېره کړي. دې سړي سره دې زوی سره د خپلې ښځې غم خو سره پیدا دی، د هغې پسې روان دی. بیا وایي داسې حالات چې کله راشي چې کله سړی د ښځې تابعدار شي او د مور نافرمانه شي، د مور نافرمانه او د ښځې تابعداري. الله اکبر. لږ په زندګۍ نظر واچوه چې کور کې ښځه فرمایشو کې څومره په منډه روانې، قرض باندې راخلې، پور باندې راخلې، سوال کې زاری کې، خو د ښځې فرمایش خامخا پوره کېږي. د ښځې دپاره هر څه شته دی. اول خو دا مورګانې موږ ته وینا نه کوي، اول خو دا میندې موږ ته وایي نه چې په ما تکلیف دی، زه بیماره یم، په ما سخته ده دا هغه. او بیا که یو مور راپاڅېږي او زړه غټ کړي او بچي ته ووایي چې بچیه دا ضرورت مې دی، نو دې بچي ته 200 باندې یادې دي، 200 خبرې یادې دي. مورې دا کار مې بند دی، مورې دا کار مې بند دی، ورېږه چې دا وشو نو بیا به وکړم، ورېږه چې دا وشو نو بیا به وکړم. ښځې دپاره هر څه بېسیار دي، د هغې سینګار او د هغې ډول او د هغې جامې د هغې هر څه شته. خو افسوس کې سات وایم چې مور ټوخېږي، د هغې د ټوخي دپاره پیسې چا سره نشته دی، چې مور بیماره ده د بیمارۍ پیسې چا سره نشته دی، که مور باندې د شپې سخته ده او تر سهاره پورې دا په سختۍ کې پرته ده، دا بچی نه وی چې ښځې ته په آرام کښېنه، ستا نه زما مور مخکې ده، تا نه زما مور مقدم ده، تا نه زما د مور عزت او وقار سیوا دی، تا سره په باد کې ګورم مور ټوله شپه په ژړا باندې تېره کړي، مور ټوله شپه سخته تېره کړي. دې سړي سره دې زوی سره د خپلې ښځې غم خو سره پیدا دی، د هغې پسې روان دی. خو که په مور باندې تکلیف دی د هغې غم نشته، د مور د پیزار غم نشته دی، د مور د لوپټۍ غم نشته دی. دغه حالات په امام الانبیا ویلي چې کله د ښځې عزت سیوا شي او د مور نافرماني شروع شي، او سره امام الانبیا وایي وادنا صدیقه واقصى اباه. کله چې ملګري رانږدې شي که نه او پلاران لرې شي، کله خلک ملګرو سره تعلقات سیوا کړي او پلارانو ته خلک نظر نه کوي، لږ په ایمان ووایي، زما لپاره مو وایي. زمونږ په معاشره کې د ملګري قدر زیات دی، خو د پلار قدر زیات دی. زمونږ په معاشره کې د ملګري سره تعلقات سیوا دي، خو د پلار سره تعلقات سیوا دي. زمونږ په معاشره کې د ملګري دپاره ټایم سیوا دی، خو د پلار دپاره ټایم سیوا دی. د ملګرو سره 3 بجو پورې په حجره کې ناست یې، خو که پلار بیمار دی د هغې د بیمارۍ تپوس هم نشي کولی، د هغې کمرې له هم نشي ورتللی، د هغې په لاسونو باندې زور نشي کولی، د هغې په خپو باندې زور نشي کولی. هغې ته نشي ویلی پلاره تا ته کوم تکلیف دی، دا بچی دی تابعدار تا ته ولاړ دی، پلاره ستا څه لګېږي، ستا کوم ځای خوږېږي، پلاره ستا په سر باندې خو بدر نه وي، پلاره ستا خو بخپې خوږېږي نه، پلاره زه هغه څوک یم چې زه ستا په وجه باندې دا یم، ما ته چې کوم مقام میلاو دی، ما ته چې کومه مرتبه میلاو ده، زما په سینه کې چې زور دی پلاره ستا په وجه باندې ده. ځوانانو تاسو ته نصیحت کوم، ځوانانو زما دا خبره واورئ، کو پلار هر څومره په ناحقه دی د پلار خبرې جواب مه ورکوه. پلار په تا باندې ظلم کوي منم، پلار په تا زیاتی کوي منم، خو د پلار د خبرې جواب مه ورکوه. ما نه تپوس وکړه ولې مه ورکوه. زه وایم لږ مخکې دی بوځم، تا ته 3 کاله زندګي در ښایم، تا ته 10 کاله زندګي در ښایم. هغه چې ته وړوکی وې کمکی وې، تا له دا پیزار چا راوړی و، تا له دا لباس چا راوړی و، ستا په خندا باندې خندا چا کړې وه، ستا په ژړا باندې ژړا چا کړې وه، تا له سینه چا کولاوه کړې وه، ته سینې سره چا لګولی وې، تا له مینه چا در کړې وه، تا له دا لذتونه چا در کړي وو، تا سره منډې چا والې وې، ته چې په ځمکه پرېوتلې چا اوچتولې، ته چې په خاورو ککړ وې چا صفا کولې. منم چې پلار نن یو خبره تیزه وکړه، منم چې ستا دماغ یې نه برداشت کوي، منم چې ستا عقل یې نه برداشت کوي، منم چې ته ځوان یې ته به برداشت نه کړي. خدا را لاسونه جوړه کوم ځوانانو، پلارانو سره ډېره ګزاره وکئ، پلار ته مخ مه راړوه، پلار ته خبرې جواب مه ورکوه، د پلار عزت وساته، د پلار وقار وساته. دا پلاران دی چې عزت هم پې جوړ دی، دا پلاران دی چې وقار هم پې جوړ دی. د مړي نه خبر نه د پلار په سر باندې دی، د واده نه خبر نه د پلار په سر باندې دی، د کور د خرچو نه خبر نه د پلار په سر باندې دی، د بیمارۍ نه خبر نه د پلار په سر باندې دی، ګاونډ کې څه نه خبر نه د پلار په سر باندې دی. ستا خو چې عزت جوړ دی، ستا چې وقار جوړ دی، ته چې هسکه غړۍ روانې، ته چې کلاوې تڼۍ روانې، د دې سپین ډکو په سر باندې روانې، د دې سپینې ږیرې په سر باندې روانې، او بیا چې دې پلار ته کنځلې وکړي، بیا چې دې پلار ته مخ راواړې،
بیا چې دا سپین سرې مور راونیسي او بیا چې دا سپین سرې مور راکش کاږي، افسوس د هغه چا په مقام باندې، افسوس د هغه ځوان په حال باندې، افسوس د هغه پیغلې په حال باندې چې کور کې مور سره په لانجه ده، پلار سره په لانجه ده، بچی به پلار ته بدمعشي کوي، بچی به پلار ته خبرې کوي. زه به وایم دا لا څنګه بچی دی چې پلار به ناست دا به لا خبرې کوي، دا به لا څه بدبخته بچی چې پلار به وایي سودا راوړه، دا به ورته وایي ما سره ټیم نشته دی، زه بازار ته روان یم، زه چکر ته روان یم، ما تبر فلانې ولاړ دی، پلار دې درته خبره کړې، پلار درته وایي بچیه بیمار یم ګولۍ راوړه، مور وایي بیمار یم ګولۍ راوړه، دا وایي مورې کار له روان یم، زه وایي پلاره بازار ته روان یم، چکر ته روان یم. او د الله بندګانو، او د الله بندګانو، زه جوړۍ غواړم، سوال درته کوم، منت درته کوم، دا سپین ږیري مه پازاپوئ، دا سپین ږیري مه تنګوئ، د دې بې عزتي بې حرمتي مه کوئ، دې ته سپکې خبرې مه کوئ، دې ته سپکې لهجې مه کوئ. والله بچیه ستا په معمولي خبره باندې د پلار د سترګو نه اوښکې روانېږي، پلار ژړا کوي، پلار وایي الله دومره په سخته مې راغټ کو، الله دومره تکلیف مې برداشت کو، الله دومره سخته مې برداشت کړه، ته خو چکر ته لاړې مزې دې وکړې، ته خو یارانو سره ناست وې مزې دې وکړې، تا خو د شپې پالټي کړې وه مزې دې کړې دي، خو ته د پلار احوال نه خبر یې، ستا په خبره پلار څومره جاړي، ستا په خبره پلار څومره خفه دی، ستا په خبره مور څومره خفه ده. خدا را ځوانانو مور پلار مه ازاروئ، دی له تکلیف مه ورکوئ. کو جنت ګټل غواړئ، الله راضي کول غواړئ، د الله خوشحالي غواړئ، د پیغمبر خوشحالي غواړئ، قیامت کې هسکه غاړې ودرېدل غواړئ، هلته مزې غواړئ، هلته لذتونه غواړئ، هلته خوندونه غواړئ، جنتونه غواړئ، نعمتونه غواړئ، د الله رضا غواړئ، باغونه غواړئ. دا مور پلار راضي کړي، دا هر څه دي تاسو دپاره.